عابد صاحب نظم دی چې څومره په ګرانه مې د ګرانو نه رخصت واغېستو او د مور او پلار او ماشومانو مې رخصت واغېستو ما ته لا یادې دي د پلار هغه پخې خبرې وې د پښتو په دایره کې ډېرې ښې خبرې ویلې بچیه د هر چا د عزت خیال وساته هره لحظه دې نفس شیطان ځان څه سنبال وساته که بېوسي نه وې بچیه نو ما نه پرېښودی دا د بیلتون ارې مې چرې په زړه نه کېښودې خو غریبي راته په هر قدم پیغور راکوي پردي لاسه کې چې سکه یې راته رور راکوي یو خوا مې مور بل خوا مې خور ورته کتلی نه شم او سترګې مې ډکې دي د نمه سلیدلی نه شم او ما ته د مور د اوښکو هغه بهېدل یاد دي هغه بېوسه او بېدمه ودرېدل یاد دي هغه بېوسه او بېدمه ودرېدل یاد دي د هغه سترګو جړېدل رانه لاهیر نه دي او د پاکې مینې بېلېدل رانه لاهیر نه دي والله چې مور مې وه ژوندی خو ما ته مړه ښکارېده ځکه جدا چې د هغې د زړه ټوکړه ښکارېده او بل خوا زما نه هم زما د زړه ټوکړه پاتې شوه یو د ګوډۍ په شان لورکۍ رانه وړه پاتې شوه دې خوا زما د ژوند ښکلا وه بې اسرې ولاړه او ښه پوهېدم چې و په زړه زرې زرې ولاړه ډېر ښه دی خدایانه یې د خولې نه څه ویستلی نه شو ښکته یې ځمکې ته کتل څه یې ویلی ډېر ښه دی یار زه د هغې په سوالیه نظر ډېر ښه پوهېدم خو د بېوسه ژوندانه په پته نه پوهېدم واه دا بیا ووایه دا شعر زه د هغې په سوالیه نظر ډېر ښه پوهېدم خو د بېوسه ژوندانه په پته نه پوهېدم او اوښکې مې رالې په ګرېوان نور ټینګېدلی نه شوم او د خوږې مور د زوړ څادر نه تېرېدلی نه شوم ډېر ښه دی څادر مې واچو په ولي په ارمان روان شوم او خپلو پردو ته مې کتل ډېر په خفګان روان شوم ډېر ښه دی ما په زړګي کې نوې نوې فیصله کوله په ټوله لار مې د قسمت نه دا ګیله کوله پېښور ښار باندې به څه وکړم چې زه ترې لاړم او داسې ګلزار باندې به څه وکړم چې زه ترې لاړم او دا ټوک ډوډۍ راله راځه که د بل لور راکه ما ته د خپلو بچو مینه په خپل کور راکه ستا نه بغیر څه وسیله مې ګورې نشته ربه سوال درته کومه څه ګیله مې ګورې نشته ربه بس د اغیارو غلامي نوره کولی نه شم او مجبور د خپل ژوندون په بیه خرڅولی نه شم ډېر بهترین نظم